زیبا ګل بیا څه ګلان کرلي. ویډیو تر اخره وګورئ چې په همدې ویډیو کې د زیبا ګل نوې کارنامه در وښیم او هم پوه شئ چې زیبا ګل بیا څه کړي دي. خو له ویډیو نه مخکې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیو لایک کړئ. پښتون ټایم کې مو په سلامونو هرکلی کوم. زیبا ګل چې په متحده عرب اماراتو کې زیږېدلې ده او په اصل کې د افغانستان د لوګر ولایت زیدآباد اوسېدونکې ده. زیبا ګل په هندوستان کې د CBS یو ښوونځي د بشپړولو وروسته په BBA کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې دي. اوس مهال په دوبۍ کې د میلمه پالنې صنعت کې د عمومي مدیر اجرایي سکرتري په توګه کار کوي. هغه په متحده عرب اماراتو ابوظبي ښار کې له خپلې کورنۍ سره اوسیږي. په داسې حال کې چې د 8 کلو ښه قوي کاري تجربه لري. د هغې په پخواني کاري تجربو کې بندري، موټر او سفارت شامل دي. زیبا ګل تر دې دمه د تفریح لپاره جورجیا، آذربایجان، هند، ترکیه او اوکراین ته سفرونه کړي دي او 4 ځل یې د عمرې لپاره سعودي عربستان ته هم سفر کړی دی. هغې پاکستان ته هم سفرونه کړي دي په داسې حال کې چې د هغې کورنۍ غوښتل چې د پاکستان له لارې افغانستان ته سفر وکړي او غوښتل یې چې د تورخم له لارې بیرته افغانستان ته ولاړ شي چې 2 ورځې د کورنۍ ملګرو سره پاتې شول. همدا ډول زیبا ګل راتلونکي پلانونه لري چې له ادارې څخه بازار موندنې ته واوړي او هدف یې د بازار موندنې د مدیر په توګه کار کول دي. هغې د بازار موندنې کار غوره کړی دی ځکه چې په ټوله نړۍ کې میلیونونه مینوال لري او کولی شي په اسانۍ سره هر محصول سوداګرۍ او بازار موندنه وکړي. دوستانو، په آخر کې باید دا ووایي چې زیبا ګل هیڅ داسې څه غلط کار نه دی کړی او نه یې هم څه غلطه ویډیو راغلی. دا هسې په سوشل میډیا د خلکو پروپاګنډه ده. ډیره مننه چې ویډیو مو تر اخره راسره وکتله او د نورو داسې معلوماتي او تازه ویډیوګانو لپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.